أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ژر به د خلکو ناپوهان ووایي دوی یعنی مؤمنان له هغې قبلې چا واړول چې پرې ولاړ وو. ورته ووایه ختیځ او لویدیځ دواړه د الله دي، چاته یې چې خوښه شي نیغې لارې ته یې ورسموي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او ای مسلمانانو همداسې مو تاسې یو غوره امت وګرځولی تر څو پر خلکو شاهدان یاست او رسول پر تاسو شاهد وي، او نه مو د ګرځولې هغه قبله چې ته پرې ولاړ وي مګر د دې لپاره چې هغه څوک معلوم کړو چې د رسول متابعت کوي له هغو نه چې بیرته په خپلو پوندو ګرځي. او دا خو حتما یو ګران کار دی، خو هغو ته نه چې الله ښوونه ورته کړې وي، او الله داسې نه دی چې ستاسو مخکني عملونه ضایع کړي. بېشکه الله خو پر خلکو نرمي کوونکی ډېر مهربان دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ای رسوله بېشکه د آسمان لور ته ستا د مخ بیا بیا اوړېدل وینو نو خامخا به د هغې قبلې ته ور وګرځوو چې ته یې خوښوې، نو دا دی مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه، او هر ځای چې وی نو مخونه مو د هغه لور ته وګرځوئ. او بېشکه هغوی چې کتاب ورکړی شوی حتما پوهیږي چې دا د هغوی د رب لخوا یو حقیقت دی، او الله خو د دوی له هغو کارو چې کوي بې پروا نه دی. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. او کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی یعنی یهودیان او عیسویان که هغو ته هر ډول دلیل راوړي ستا د قبلې متابعت نه کوي، او ته هم د دوی د قبلې تابعدار نه یې، او دوی هم یو د بل د قبلې تابعدار نه دي. او که د دوی د هیلو متابعت دې وکړ له هغه وروسته هم چې علم یعنی وحی درته راغله نو ته به هغه مهال یقینا له ظالمانو یې.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. او هغه کسان چې کتاب مو ورکړی یعنی یهودیان او عیسویان دا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم یا د قبلی او اختلو حقیقت داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني او رښتیا چې له دوی نه یوه ډله خلک حق په داسې حال کې هم پټوي چې ورباندې پوهیږي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حق خو هغه دی چې ستا د رب له لوري راغلی دی نو هیڅکله له شک کوونکو مه کیږه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. او هر چاته یو لوری دی چې هغه مخ ورګرځونکی دی نو تاسو په ښېګڼو کې یو له بله وړاندې شئ. هر چیرته چې یاستئ ټول به الله راولي بېشکه الله پر هر څه وسي دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. او له هر ځایه چې ته سفر لپاره بهر شي نو د لمانځه پر وخت د مخ مسجد حرام خواته وګرځوه او بېشکه دا خبره ستا د رب له لوري یو حقیقت دی او الله ستاسو له هغو کارو چې کوئ ناخبره نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او له هر ځای نه چې ته بهر شي نو د لمانځه پر وخت مخ مسجد حرام لوري ته ګرځوه او هر چیرې چې تاسو وئ نو مخونه مو د هغه لوري ته واړوئ تر څو خلکو سره پر تاسو کوم اعتراض نه وي. خو هغوی چې ظلم یې کړی کله هم نه چوپ کیږي نو له هغو مه ویرېږئ او له ما وویرېږئ او د دې لپاره چې خپله لورینه در باندې بشپړه کړم او چې سمه لار ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. دا لورینه هماغسې ده لکه موږ چې په تاسو کې ستاسو نه یو داسې رسول در ولیږئ چې زموږ آیتونه در باندې لولي له شرکه مو پاکوي کتاب او حکمت یعنی ژوره دیني پوهه در ښیي او هغه څه در ښیي چې تاسو ورباندې نه پوهېدئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نو یاد می کړئ چې یاد مو کړم او شکر می پر ځای کړئ او پر ما کافر کیږئ مه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مؤمنانو په صبر او لمانځه سره مرسته ترلاسه کړئ بېشکه الله صبر کوونکو سره مل دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
او څوک چې د الله په لار کې وژل شوي هغو ته مړه مه وایاست بلکې ژوندي دي خو تاسو د هغوی په ژوند نه پوهیږئ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. او خامخا به تاسو کله په څډار کله په لوږه او کله د مالونو ځانونو او میوو په څه کمښتو آزمایو نو په داسې حالاتو کې صبر کوونکو ته د ثواب زیری ورکړه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هغوی ته چې کله یو مصیبت ورسیږي نو وایي موږ ټول د الله یو او موږ ټول هغه ته ورګرځېدونکي یو. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دا هغه خلک دي چې د خپل رب له لوري ورباندې بخښنې او رحمتونه دي او همدوی دي سمه لار موندونکي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بېشکه صفا او مروه د الله د عبادت له نښو دي نو څوک چې د بیت الله حج وکړي او یا عمره نو پر هغه څه ګناه نشته چې د دې دواړو طواف وکړي او چا چې په خوښه کومه ښېګڼه وکړه نو یقینا الله شکر قبلونکی ښه پوه دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بېشکه هغوی چې زموږ نازل کړي څرګند آیتونه او سمې لارښوونې له هغه وروسته هم پټوي چې خلکو ته مو په کتاب کې ښه بیان کړي نو دوی به الله هم له خپل رحمته شړي او ټول لعنت ویونکي به هم لعنت پرې وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. پرته له هغو چې توبه یې وکړه عملونه یې سم کړل او حق یې بیان کړ نو توبه به یې قبلوم او زه ښه توبه منونکی ډېر مهربان یم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بېشکه هغوی چې کفر کړی او کافران مړه شوي نو پر دوی به د الله ملایکو او ټولو خلکو لعنت وي. تل پاتې په هغه کې نه به پرې عذاب سپک شي او نه به هغوی ته مهلت ورکړی شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. او ستاسې خدای هماغه یوازینی خدای دی چې له هغه پرته بل وړ معبود نشته هماغه پر ټولو مهربان ډېر رحم والا دی. إن
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بېشکه د آسمانو او ځمکې په پیدایشت کې او د شپې ورځې په اختلاف او هغو بیړیو کې چې سمندر کې هغه څه وړي چې خلکو ته یې ګټه رسي او هغه اوبو کې چې الله له آسمانه راتوی یعنی نازلې کړي او ځمکه یې له خپلې مړینې وروسته پرې ژوندی کړي او له هر ډول ژوونه یې پکې خپاره کړي او د بادونو په ګرځولو او د آسمان او ځمکې ترمنځ په دې مسخر شوي وریځ کې یقینا هغو خلکو ته ډېرې نښې دي چې عقل کاروي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. او له خلکو نه ځینې کسان پرته له الله نه داسې سیالان نیسي چې د الله په څیر مینه ورسره کوي او چا چې ایمان راوړی هغوی خو د الله په مینه کې ډیر کلک دي. او څومره به شوه که دې ظالمانو یعنی مشرکانو دنیا کې د کوم مصیبت لیدلو پر وخت دا فکر کولی چې بېشکه ټول ځواک الله لره دی او رښتیا چې الله قیامت کې سخت عذاب ورکوونکی دی. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې مشران به له خپلو تابعانو یعنی کشرانو بیزاره وي او عذاب هم وویني او ټولې اړیکې پرې وشلیږي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او چا چې د دې مشرانو متابعت کړی و به وایي که مو دنیا ته بیرته ګرځېدل وای نو له دوی یعنی سرلارو به داسې بیزاره شوي وو لکه دوی چې نن له موږ نه بیزاره شول. همداسې به الله عملونه وروښیي چې پر دوی به افسوسونه وي او له اوره به وتونکي نه وي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای خلکو په ځمکه کې له موجودو حلالو پاکو شیانو څخه خورئ او د شیطان پلونو پسې مه ځئ بېشکه هغه مو څرګند دشمن دی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هغه خو حتما تاسو ته په بدو او ناوړه چارو امر کوي
او دا چې تاسې په الله پورې هغه څه ووایاست چې ورباندې نه پوهیږئ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. او کله چې دوی یعنی کافرانو ته وویل شي د هغه څه متابعت وکړي چې الله را نازل کړي، نو دوی وایي نه، بلکې هغه به منو چې پلار نیکه مو ورباندې موندلي، که څه هم پلرونه یې د دین له پلوه په هیڅ شي نه پوهېدل او نه یې سمه لار موندلې وه. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. او د کافر شویو مثال حق ته د بلنې پر وخت هغه چاته ورته دی چې هغه څه یعنی څاروي ته آواز کوي چې له بلنې او نارې پرته بل څه نه اوري. دوی کاڼه، ګونګیان او ړانده دي، نو خود به نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای مؤمنانو، له هغو پاکو پاکو شیانو خورئ چې در روزي کړي مو دي، او د الله شکر باسئ که رښتیا د هغه عبادت کوئ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. خبره دا ده چې پر تاسو مرداره غوښه، وینه، د خنزیر غوښه او هغه چې حلالي پر وخت د غیر الله غږ پرې شوی وي حرام شوي دي. خو که څوک ورته اړ شو په داسې حال کې چې ناړامه یعنی بې ضرورته خوړونکی او زیاتی کوونکی نه وي، نو بیا څه ګناه پرې نشته. بېشکه الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یقینا هغوی چې د الله نازل کړي کتاب څه احکام پټوي او پر هغه څه کمه بیه پیري یعنی اخلي، نو دوی په خپلو ګېډو کې له اوره پرته بل څه نه اچوي. الله به د قیامت په ورځ نه ورسره په رحمت غږیږي، نه به یې له کفره پاکوي او دوی لره به دردناک عذاب وي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دوی هماغه دي چې بېلاري په هدایت او عذاب په بخښنه پیرودلی دی، خو حیرانی ده چې څه شي په اور دومره صبرناک کړل. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ځکه چې الله خدا کتاب په حق را نازل کړی او چا چې په دې کتاب کې اختلاف وکړ نو حتما په ډیر لري مخالفت کې دي. ليس البر أن تولوا
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یوازې دا نیکی نه ده چې مخونه مختیز او یا لویدیځ ته وګرځوئ. نیکی خدا ده چې څوک په الله، وروستۍ ورځ، ملائکو، کتاب او نبیانو ایمان راوړي او خپل مال سره له مینې یعنی اړتیا خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، لارویو او سوالګرو ته ورکوي او په مریانو آزادولو کې یې لګوي او لمونځ سم ادا کوي، زکات ورکوي. چې کله ژمنه وکړي نو په خپلو ژمنو دریدونکي وي او په کړاوو، رنځونو او جګړې پر مهال صبر کوونکي. دوی هغه خلک دي چې رښتینولي یې کړي او هم دوی ځان ساتونکي دي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو، په وژل شوو کې برابرۍ یعنی قصاص در باندې فرض شوی. د آزاد بدل کې آزاد، د مرئی بدل کې مرئی او د ښځې بدل کې ښځه ووژنئ. خو که چاته یې د ورور یعنی مقتول د کوم وارث لخوا څه وبخل شي نو په ښه توګه ورپسې کېدل دي او په ښېګڼه یې هغه بخښونکي ته ورکول دي. دا هم ستاسو د رب له لوري یوه آساني او لورینه ده. خو که چا له دې روغې وروسته هم تیری وکړ نو هغه ته دردناک عذاب دی. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. او ای د عقل خاوندانو، تاسو ته په دې قصاص کې ژوندون دی د دې لپاره چې ځان ساتنه به کوئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پر تاسې فرض شوي دي چې کله مو کوم یوه ته مرګ رانږدې شي نو که څه مال یې پرېښی وي د مور و پلار او خپلوانو په اړه ښه شانته وصیت به کوئ. دا پر متقیانو یو لازمی حق دی. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې له اورېدو وروسته هغه وصیت بدل کړ نو بېشکه ګناه یې پر هغو ده چې بدلوي
یقینا الله ښه اوریدونکی ډیر پوه دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. خو څوک چې د وصیت کوونکي له ظلم او ګناه وډار شو بیا یې د دوی ترمنځ جوړه وکړه نو څه ګناه پرې نشته، بېشکه الله ډېر بخښونکی ښه لورونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنانو، پر تاسو روژه داسې فرض کړل شوې ده لکه تاسو نه پر مخکنیو چې فرض کړل شوې وه، د دې لپاره چې تقوا پیدا کړئ. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. څو شمیرلې ورځې نو که تاسو نه څوک ناروغ او یا مسافر وي نو بیا له نورو ورځو نه شمیر پوره کول دي، او څوک چې په تکلیف سره نیولی شي پر هغه د یوه مسکین ورځني خواړه فدیه ده، او چا چې په خپله خوښه څه نیکي وکړه نو لا ورته ښه ده، او که روژه ونیسئ ډېره درته غوره ده که پوهیږئ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. د رمضان میاشت هماغه ده چې قرآن پکې نازل شوی دی، د خلکو لپاره لارښود، د هدایت څرګندې نښې او د حق او باطل بیلونکی کتاب. نو تاسو نه چې څوک دا میاشت بیا مومي هغه د روژه ونیسي، او څوک چې ناروغ یا په سفر وي نو په ده له نورو ورځو نه شمیر پوره کول دي. الله تاسو ته آساني غواړي، سختي خو درته نه غواړي. دا د دې لپاره چې تاسو هماغه شمیر پوره کړئ او الله په لویی یاد کړئ چې هدایت یې درته کړی او شکر وباسئ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. او اے رسوله، کله چې بندگان مې زما په اړه تا وپوښتي نو ورته ووایه چې زه بلکل نږدې یم، د غوښتونکي سوال قبلوم، کله چې ما وربولي نو زما بلنه دې هم ومني او پر ما دې ایمان راوړي تر څو په سمه لار محکم پاتې شي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. د روژې په شپه له خپلو ښځو سره کوروالی درته حلال شوی، هغوی تاسو ته او تاسې هغوی لپاره جامه یاست. الله ته معلومه ده چې تاسو به له خپلو ځانو سره خیانت کاو، نو له رحمت سره در باندې راوګرځید او ویې بخښلی، نو اوس له دوی سره کورواله کوئ او هغه څه یعنی اولاد لټوئ چې الله درته لیکلی، او خورئ څښئ تر هغو چې د سبا سپینه کرشه له تورې کرښې درته راڅرګنده شي، بیا مو ان تر شپې یعنی ماښام پورې روژه پوره کړئ. خو کله چې په جماعتو کې څیله وئ نو بیا هغوی ته مه نږدې کیږئ. دا د الله بریدونه دي، نو مه ور نږدې کیږئ. په همدې ډول الله خلکو ته خپل آیتونه بیانوي تر څو ځان وساتي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او مالونه مو په ناحقه خپلو کې مه سره خورئ، او واکمنانو ته یې هم د دې لپاره مه وړاندې کوئ چې د خلکو څه مال په ظلم وخورئ، په داسې حال کې چې تاسو ښه پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لمیاشتې راختلو نه دي پوښتي، ورته وایه دا خلکو ته د بېلابېلو چارو او حج ټاکلي وختونه دي، او دا نه ده ښېګڼه چې کورونو ته له څټه راشئ، بلکې اصلي ښېګڼه خو دا ده چې څوک ځان وساتي، او کورو ته خو به طبعا له دروازو ورځئ، او الله نه وډار شئ چې بریالي شئ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او د الله په لار کې له هغو سره وجنګیږئ چې در سره جنګیږي، خو تیری مه کوئ، بېشکه الله تیری کوونکي نه خوښوي. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او دا خلک چې هر چیرته مومئ ویې وژنئ، او له هغه ځایه وباسئ چې تاسې یې ایستلي وئ، او فتنه یعنی شرک او فساد له وژنې سخته ده. او د مسجد حرام خوا کې مه ورسره جنګیږئ تر هغه چې دوی در سره وجنګیږي، نو که در سره وجنګېدل بیا یې وژنئ، همدا د کافرانو سزا ده. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. خو که ډډه یې وکړه نو یقینا الله بخښونکی ډېر مهربان دی.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. او تر هغه ورسره جنګیږي چې هیڅ فتنه پاتې نشي او دین یوازې الله لروي، خو که ایثار شول نو بیا پوه شئ چې تیری به له ظالمانو پرته پر بل چا نه وي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. حرام میاشت د حرام میاشتې په مقابله کې او نور محترم شیان سره برابر دي. نو که چا تیری در باندې وکړ هماغسې تیری ور باندې وکړئ لکه چې هغوی کړی وو، او الله نه وډار شئ او پوه شئ چې الله متقیانو سره مل دی. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. او د الله په لار کې لګښت وکړئ او په خپل لاس ځان په هلاکت کې مه غورځوئ او ښېګڼه کوئ، بېشکه الله نیکان خوښوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. او حج او عمره د الله لپاره تر سره کړئ. نو که چیرته له حرم څخه را ایثار شوئ بیا نو چې د قربانۍ له څاروي نه څه اسانه وي الله ته یې وړاندې کړئ، خو د حلالۍ ځای ته د څاروي رسېدو پورې مو سرونه مه خریاست. خو کله تاسو نه څوک ناروغ وي او یا یې په سر کې څه تکلیف وي نو بیا د روژو یا خیرات یا قربانۍ فدیه ده. خو کله چې ډاډه شوئ نو بیا چې څوک تر حج پورې له عمرې ګټه واخلي یعنی تر سره یې کړي نو پر ده واجب دي څه چې له قربانۍ اسانه وي الله ته دې وړاندې کړي. او که چا قرباني ونه مونده نو بیا د 3 ورځو روژې په حج کې او چې کله کور ته راستانه شوئ چې دا پوره لس شوي. خدا یعنی تمتع حج یوازې هغه چاته چې کورنۍ مسجد حرام سره نږدې نه وي او له الله وډار شئ او پوه شئ چې الله سخت عذاب ورکوونکی دی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. د حج څو معلومې میاشتې دي نو چا چې په هغو کې احرام تړلو سره پر ځان حج فرض کړ نو بیا په حج کې نه کوروالی شته نه ګناهونه او نه جنګ جګړه او کومه ښېګڼه چې کوئ الله ورباندې پوهیږي او توشه در سره واخلئ او بېشکه غوره توشه له سواله ځان ساتل دي او له ما وویریږئ ای د عقل خاوندانو.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. پدې کې هم څه ګناه در باندې نشته چې له خدایه مو څه فضل یعنی روزي وغواړئ. نو چې له عرفات راکوز شوئ نو د مشعر الحرام خواته الله یادوئ او داسې یادوئ څنګه چې در ښوولي او بېشکه له دې مخکې تاسو له لارو ورکو څخه وئ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بیا تاسو یعنی قریش هم له هغه ځایه راکوزیږئ چې نور خلک ترې راکوزیږي او الله نه بخښنه غواړئ چې یقینا الله بخښونکی ډیر مهربان دی. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نو بیا چې کله مو د خپل حج مناسک ترسره کړل د الله داسې یادونه کوئ لکه د پلرونو یادونه چې کوئ یا له هغه هم زیات. خو له خلکو ځینې داسې دي چې په دعا کې وایي ای زموږ ربه په دنیا کې هر څه راکړه نو بیا به په آخرت کې هغه لره څه برخه نه وي. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او له دوی نه ځینې داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته په دنیا کې هم ښېګڼه راکړه او په آخرت کې هم او د دوزخ له عذابه مو وساتي. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. دغو کسانو لپاره به له خپلو عملونو ښه برخه وي او الله ژر حساب کوونکی دی. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. او په دغو څو شمیرلو ورځو کې چې تاسو په مینا کې یاست الله یادوئ. خو چا چې مکې ته په 2 ورځو کې بیړه وکړه نو څه ګناه پرې نشته او که څوک 1 ورځ نور هم وځنډېدی پر هغه هم څه ګناه نشته. دا هغه چاته چې تقوا کوي او الله نه وډار شئ او پوه شئ چې تاسو به حتما هغه ته ورغونډ کړی شئ. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. او له خلکو نه څوک داسې دي چې د دنیایي ژوند په اړه د هغه خبره دي خوښیږي او الله به هم په هغه څه شاهد نیسي چې په زړه کې دي حال دا چې دی به تر ټولو کلک دشمن وي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. او کله چې بیرته وګرځي نو په ځمکه کې دا هڅه کوي چې فساد پکې جوړ کړي او کښت او ساکخان تباه کړي حال دا چې الله فساد نه خوښوي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
او چې ورته وویل شي له خدایه وډار شه نو ننګ او غرور یې ګناه ته ونیسي نو جهنم ورته بس دی او یقین وکړي چې هغه بد ټاټوبی دی. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. او بل طرف ته له خلکو ځینې هغه دي چې د الله د رضا په لټون خپل ځان پلوري او الله پر بندگانو ډیر مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے مؤمنانو په اسلام کې پوره داخل شئ او د شیطان په پلونو پسې مه ځئ بېشکه هغه تاسو ته څرګند دشمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نو که وشویدئ وروسته له هغه چې څرګندې نشي هم درته راغلي نو پوه شئ چې بېشکه الله برلاسی حکمت لرونکی دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیا دا کافران د ایمان راوړلو لپاره له دې پرته د بل څه انتظار کوي چې الله په خپله د وریځو په سیورو کې ورته راشي او ملائکې هم ورسره وي او کار ختم شي؟ حال دا چې ټول کارونه الله ته ورګرځول کیږي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بني اسرائیل وپوښته چې هغوی ته مو څومره څرګندې نښې ورکړې وي او څوک چې د الله نعمت وروسته له هغه چې ورته راشي په ناشکرۍ بدلوي نو هغه دې په یاد لري چې بېشکه الله سخت عذاب والا دی. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کافرانو ته دنیایي ژوند ښکلی شوی او په هغو خلکو ملنډې وهي چې ایمان یې راوړی. حال دا چې چا ځان ساتنه وکړه نو د قیامت په ورځ به له دوی اوچت وي او الله چې چاته وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ړومبی ټول خلک یو امت یعنی په یو دین وو، بیا چې دوی اختلاف وکړ نو الله نبیان راولېږل چې حق پلو ته زیری ورکوونکي او باطل پلو ته ویرونکي وو او له دوی سره حقیقي کتاب راولېږئ تر څو د خلکو ترمنځ په هغو خبرو کې فیصله وکړي چې دوی پکې اختلاف کاوه. او افسوس دی چې اختلاف هم له هغو پرته بل چا نه و کړی چې کتاب ورکړی شوی و او دا هم له هغه وروسته چې ښکاره دلیلونه ورته راغلي وو. دا هر څه د خپل منځي کینې له امله
بیا نو الله په خپل حکم سره هغو ته هدایت وکړ چې ایمان یې راوړ په هغو حقیقي خبرو کې چې دوی پکې اختلاف کړی و او چاته چې الله وغواړي د نیغې لارې طرف ته یې ښوونه کوي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مسلمانانو آیا داسې مو ګڼلې چې جنت ته به همداسې داخل شئ په داسې حال کې چې لا د ړومبنیو تیر شوو خلکو غوندې حالت نه وي در باندې راغلی؟ هغوی ته کړاوونه او رنځونه رسېدلي وو او آن دومره لړزول شوي وو چې هماغه رسول او ورسره مؤمنانو به ویل د الله مرسته به کله وي؟ الله وویل واورئ د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. دوی دې پوښتي چې د الله په لار کې څه ولګوي؟ ورته ووایه هر څه مال چې لګوئ لږ یا ډېر نو مور پلار، خپلوانو، یتیمانو، بېوزلو او مسافرو لپاره دی وي او له ښېګڼو چې هر کار کوئ نو الله ښه ورباندې پوه دی. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لکفارو سره جګړه در باندې فرض شوې ده، حال دا چې هغه درته بد ښکاري خو ښایي تاسو به یو شی بد ګڼئ او هغه به درته ښه وي او ښایي یو څه به خوښوئ خو هغه به درته بد وي. الله ښه پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تا پوښتي چې په حرامه میاشت کې جګړه څنګه ده؟ ورته ووایه په دې کې قصداً جګړه لویه ګناه ده خو د الله له لارې خلک ایسارول او په هغه کافر کېدل او مسجد حرام نه مخنیوی او اوسیدونکي یې ترې ایستل د الله په نیز لا زیاته ستره ګناه ده او فتنه یعنی کفر له وژنې لا ډېر لوی جرم دی او دوی یعنی کافران به تل تاسو سره جنګیږي تر هغو چې که وسې ورسیږي تاسو له خپله دینه واړوي او تاسو کې چې هر څوک له خپله دینه واوړي او بیا په داسې حال کې مړ شي چې کافر وي نو د هغوی عملونه په دنیا او آخرت کې تباه شول او دوی د اور والا خلک دي چې هلته به پکې تلپاتې وي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
بېشکه هغوی چې ایمان راوړی او هغوی چې هجرت کړی او د الله په لار کې جهاد کړی دوی د الله د رحمت هیله لري او الله بخښونکی ډیر مهربان دی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. د شراب او جواری یعنی قمار په اړه دی پوښتي ورته ووایه په دواړو کې ستره ګناه ده او ځینو خلکو ته څه ګټې هم خو ګناه یې له ګټې ډیره لویه ده او همداراز ستا پوښتي چې د الله په لار کې څه ولګوي ورته ووایه ستاسو له اړتیا هغه زیاتګي شئ همدا شان الله تاسو ته خپل آیتونه بیانوي چې تاسو ښه فکر وکړئ. د دنیا او آخرت په اړه او د یتیمانو په هکله دی پوښتي ورته ووایه د هغوی مال او ځان سمول غوره دي او که در سره ګډ یعنی شریک یې کړئ نو هیڅ پروا نه کوي ځکه چې ورونه مو دي او الله ته د مال ورانونکی له سمونکي نه معلوم دی او که الله غوښتي وای نو خامخا به یې تاسې کړولی وی بېشکه الله برلاسی حکمت لرونکی دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. او مشرک ښځې په نکاح ما اخلئ تر څو چې ایمان راوړي او یقینا مؤمنه وینځله هرې مشرکې غوره ده که څه هم ستاسو مشرکه خوښه شوې وي او مشرکانو ته هم څوک په نکاح مه ورکوئ تر څو چې ایمان راوړي او خامخا یو مؤمن مړی له هر مشرک نه غوره دی که څه هم ستاسو مشرک خوښ شوی وي هغوی د اور طرف ته بلنه کوي او الله په خپل حکم سره د جنت او بخښنې لور ته بلنه کوي او خپل آیتونه د دې لپاره خلکو ته بیانوي چې ښایي پند واخلي. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. او د حیض په هکله دی پوښتي ورته ووایه دا یوه پلیتي ده نو په حیض کې له میرمنو ډډه وکړئ او تر هغه جما ته مه ورنږدې کیږئ څو چې پاکې شي خو کله چې پاکې شوي نو له هغه ځایه جما ته ورځئ چې الله درته امر کړی بېشکه الله بیا بیا توبه کوونکي خوښوي او ځان پاک ساتونکي خوښوي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه
وبشر المؤمنين. ستاسو میرمنې ستاسو لپاره یوه کرونده ده، نو هر څنګه مو چې خوښه وي خپلې کروندې ته ورشئ او د ځان لپاره څه مخکې ولیږئ او الله نه وویریږئ او پوه شئ چې حتما ورسره مخامخ کیدونکي یاست او مؤمنانو ته دا زیری ورکړه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. او د الله نوم خپلو قسمو ته داسې مه په نښه کوئ چې نه به نیکي کوئ نه تقوا او نه د خلکو ترمنځ سوله، او الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الله مو په چټي چټي قسمو نه نیسي، خو په هغو مو نیسي چې ستاسو زړونو یې قصد کړی وي، او الله بخښونکی زغم والا دی. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هغو کسانو لپاره چې خپلو میرمنو ته د نه نږدې کېدو لوړه کوي تر 4 میاشتو انتظار کول دي، نو که بیا یې په همدې موده کې رجوع وکړه نو بېشکه الله بخښونکی ډېر مهربان دی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. او که طلاقولو ته یې هوډ وکړ نو هم الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. او طلاق شوي ښځې د خپل ځان د نکاح په اړه تر 3 حیضونو انتظار کوي، او دا نه دي ورته روا چې دوی هغه څه یعنی اولاد یا حیض پټ کړي چې الله یې په ګېډو کې پیدا کړي دي، که چیرې هغوی په الله او وروستۍ ورځ ایمان لري، او میړونه یې تر ټولو زیات وړ دي چې هغوی بیرته راوګرځوي یعنی نکاح کړي، که چیرته دوی دواړه د روغې اراده ولري. او د دوی لپاره هم دومره حق دی لکه د هغو یعنی میړونو چې پر دوی دی په ښه وجه، خو پر دوی بیا د نارینه‌و درجه اوچته ده، او الله برلاسی حکمت لرونکی دی. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 ځله شایي، بیا نو خاوند ته 2 لارې دي، یا په ښه توګه ساتل یعنی له طلاق رجوع کول دي، او یا په ښه شان پرېښودل دي یعنی له رجوع پرته عدت پوره کول دي. خو ای خاوندانو دا درته روانې دي چې څه مو ورکړي له هغو نه څه شی د طلاق بدل کې بیرته واخلئ، مګر که دواړه ویرېدل چې په نکاح کې به د الله حکمونه ونه شي ساتلی،
نو که تاسو ویریدلی چې دوی دواړه د الله حکمونه ساتلی نشي نو بیا پر هغوی دواړو څه ګناه نشته چې ښځه څه بدله ورکړي او طلاق واخلي. همدا الهي بریدونه دي نو مه ورنه تیریږئ، او هر څوک چې له الهي بریدونو تیری کوي هم دوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. نو که بیا یې یعنی دریم ځل هم طلاقه کړه نو ده یعنی پخواني میړه ته تر هغه نه ده روا څو چې هغه ښځه بل میړه سره نکاح وکړي. نو که هغه یعنی دویم خاوند طلاقه کړه بیا نو پر دوی دواړو څه ګناه نشته چې یو بل ته رجوع وکړي که دواړو ګمان درلود چې الهي حدود پاللی شي او همدا الهي احکام دي، هغه قوم ته یې بیانوي چې پوهیږي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او کله مو چې میرمنې طلاقې کړي او خپلې نیټې یعنی د عدت آخر ته ورسېدلې نو بیا یا په ښه توګه وساتئ او یا یې په ښه شان خوشې کړئ او د ضرر لپاره یې مه ساتئ چې تیری پرې وکړئ، او هر چا چې داسې وکړل نو هغه پر ځان زیاتی کړی دی، او د الله آیتونو سره ملنډې مه کوئ. د الله نعمت در یاد کړئ او هغه څه چې له کتاب او حکمت نه پر تاسو نازل کړي په کوم سره چې تاسو ته نصیحت کوي، او الله نه وډار شئ او پوه شئ چې یقینا الله په هر شي پوه دی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. او کله چې میرمنې مو طلاقې کړي او بیا هغوی خپل عدت ته ورسېدلي نو ای د میرمنې پلارګنۍ لدې مه راایساروئ چې له خپلو لومړنیو میړونو سره نکاح وکړي کله چې خپلو کې په ښه توګه سره رضا شوي وي. په دې سره له تاسو نه هغه چاته نصیحت ورکول کیږي چې په الله او وروستۍ ورځ ایمان لري. دا درته ډیره پاکه او ښه صفا طریقه ده او الله ښه پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما،
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. او میندې د خپلو ماشومانو ته پوره 2 کاله تی ورکوي. دا حکم د هغه چا لپاره دی چې غواړي د تی ورکولو موده پوره کړي او د ماشوم په څښتن باندې په ښه توګه د هغوی یعنې تی ورکوونکو روزي او جامه لازمه ده. خو هیڅوک د هغه له وس نه زیات نه نیول کیږي، نه به مور د خپل ماشوم په سر زورول کیږي او نه پلار د خپل بچی په سر، او په بل وارث باندې هم دې ته ورته خبره ده. او که دواړو په خپله خوښه او سلا د 2 کلونو له پوره کولو مخکې له تی بیلول غوښتل نو څه ګناه ورباندې نشته. او که غوښتل مو چې اولاد ته مو بل څوک تی ورکوونکي ونیسئ نو بیا هم څه ګناه در باندې نشته، خو چې څه مو ورته منلي وي هغه په ښه توګه ور وسپارئ او الله نه وډار شئ او پوه شئ چې الله ستاسو د کړو وړو ښه لیدونکی دی. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. او له تاسو نه چې څوک مري او میرمنې ترې پاتېږي نو دغه میرمنې به د ځان په باب لس باندې 4 میاشتې انتظار کوي. بیا چې کله خپلې نیټې یعنې د عدت پای ته ورسېدلې نو په دې کې بیا پر تاسو څه ګناه نشته چې د ځان په اړه یې په ښه توګه یو څه وکړل، یعنې 2یم نکاح یې وکړه، او الله په هغه څه ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. او که د عدت په لړ کې تاسو د دغو ښځو د غوښتلو په اړه څه اشاره وکړه یا مدوی سره د نکاح اراده په زړونو کې پټه کړه نو په دې کې پر تاسو څه ګناه نشته. الله پوه دی چې تاسو به یې ژر په زړونو کې یادې کړئ، خو په پټه وعده مه ورسره کوئ. خو دا چې کومه ښه خبره وکړئ او د نکاح تړلو هوډ تر هغه مه کوئ څو چې دا ټاکلې نیټه یعنې عدت خپل پای ته ورسیږي، او پوه شئ چې بېشکه الله په هغه څه پوهیږي چې په زړونو کې مو دي، نو ترې وویریږئ او پوه شئ چې الله خامخا ډېر بخښونکی د لوی زغم څښتن دی. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. په دې کې هم څه ګناه در باندې نشته چې میرمنې له نږدېوالي او ولور ټاکلو نه مخکې طلاقې کړئ، خو څه خرڅ یعنې مال یا جامه ورکړئ په وسمن خپله اندازه او پر تنګلاسي خپله مناسبه اندازه څه سامان ورکول په ښه توګه، دا پر نیکانو یو حق دی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. او کله نږدېوالی مخکې مطلاق کړي او څه ولور مو هم ورته ټاکلی و نو بیا د هغه نیمایي چې تاسو ټاکلی وي. خو که دوی یعنی دا ښځې وبخښي یا هغه کس یعنی میړه یې وبخښي چې د نکاح غوټه یې په لاس کې ده او پوره مهر ورکړي، او که تاسو یعنی میړه او ښځه تېرېده وکړئ نو تقوا ته ډېره نږدې ده او خپلو کې لورینه له یاده مه باسئ. بېشکه الله د هغه څه چې تاسو یې کوئ ښه لیدونکی دی. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. د ټولو لمنځونو او په ځانګړې توګه هغه د غوره یا منځني یې ښه ساتنه کوئ او الله ته غاړه ایښودونکي درېږئ. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. خو کله دښمن نه ډارېدلی بیا یې پلي یا سپاره کوئ نو کله چې بېغمه شوئ بیا داسې الله یادوئ لکه چې درښودلي یې دي هغه چې نه ورباندې پوهېدلی. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. او له تاسو نه چې څوک مري او میرمنې پرېږدي نو خپلو میرمنو ته 1 کال پورې خرڅ ورکولو وصیت دې کوي چې له کوره ایستل به پکې نه وي. خو که هغوی ووتلې بیا یې چې د ځان په اړه کومه ښه چاره وکړه نو پر تاسو یې څه ګناه نشته او الله برلاسی د بشپړ حکمت څښتن دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. او طلاق شویو ته په ښه توګه څه سامان ورکول دي دا پر متقیانو یو حق دی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. همداسې الله خپل آیتونه درته بیانوي چې تاسو له عقله کار واخلئ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا د هغو خلکو حال درته معلوم دی چې له خپلو کورونو د مرګ له ویرې ووتل او دوی په زرګونو خلکو نو الله ورته وویل ومرئ بیا یې بیرته راژوندي کړل. بېشکه الله پر خلکو د پیرزوینې خاوند دی خو زیاتره خلک شکر نه باسي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. او د الله په لار کې جنګیږئ او پوه شئ چې یقینا الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. څوک دی چې الله ته پور ورکړي ښه یعنی حسنه پور چې بیا یې ډېر ځله ورته زیات ورکړي
او دا خو الله دی چې د رزق تنګول او پراخول کوي او هغه ته به ورګرځول کیږي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیا د بنی اسرائیل هغې ډلې ته دې نه دي کتلي، یعنې د عبرت کتل چې له موسی نه وروسته وه، کله یې چې خپل نبي ته وویل موږ ته یو پاچا وټاکه چې د هغه په مشرۍ د الله په لار کې وجنګېږو. ویل هسې نه چې جنګېدل در باندې فرض شي او بیا تاسو ونه جنګېږئ. دوی وویل نو موږ ته څه دي چې د الله په لار کې به نه جنګېږو، حال دا چې له خپلو کورو او بچیانو هم ایستل شوي یو. خو کله چې جنګېدل ور باندې فرض شول نو پرته له کمو کسانو ټول په شا وګرځېدل او الله په ظالمانو ښه پوه دی. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بیا یې نبی ورته وویل دا دی الله ستاسو لپاره طالوت پاچا وټاکئ. ویې ویل څنګه به پر موږ د هغه پاچاهي وي، حال دا چې له ده خو موږ زیات د پاچاهي وړ یو او بل دا چې د مال دولت پراخي هم نه ده ورکړی شوې. نبی ورته وویل حقیقت دا دی چې هغه خو الله در باندې غوره کړی او په علم او بدن کې پراخي او قوت ورکړی او الله چې چاته وغواړي پاچاهي ورکوي او بیا هم الله د پراخي څښتن ډیر پوه دی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او نبی ورته وویل بېشکه د ده د پاچاهي یوه نښه دا ده چې هغه صندوق به درته راشي چې په هغه کې مو د رب له لورې یوه ډاډګیرنه او د موسی او هارون له کاله څه پاتې شوني دي چې ملایکې به یې راوړي. بېشکه په دې کې ستاسو لپاره لویه نښانه ده که تاسو مؤمنان یعنې باور کوونکي یاست. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نو کله چې طالوت لښکرو سره راووت لښکر ته یې وویل بېشکه الله مو په یوه ویاله ازموي نو چا چې ترې وڅښلې زما له ډلې څخه نه دي او چا چې ونه څکلې نو هغه زما دی مګر دا چې په خپل لاس یې یو موټی راواخیستلې هغه پروا نه کوي خو بیا پرته له کومو یې ټولو ښه ترې وڅښلې نو کله چې دی یعنی طالوت او نور مؤمنان ملګري یې له ویالې پورې وتل هغوی چې د طالوت خبره نه و منلې وویل موږ خو نن له جالوت او لښکرو سره یې د جنګ وس نه لرو خو هغو کسانو چې باور یې درلود یقینا دوی له الله سره مخامخ کیدونکي دي وویل څومره وړې ډلې د الله په حکم پر لویو ډلو برلاسي شوي دي او الله خو صابرانو سره مل دی. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او کله چې دوی جالوت او لښکرو ته یې ورڅرګند شول ویې ویل ای زموږ ربه پر موږ صبر را نازل کړي پښې مو ټینګې کړي او د کافر قوم پر خلاف زموږ مرسته وکړي. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نو بیا یې د الله په حکم د جالوت ملګري مات کړل او داود چې جالوت یې مړ کړ الله پاچاهي او حکمت ورکړ او له څه یې چې خوښه وه هغه ته یې ور وښودل او که د الله دا د ځینو خلکو ایثارول په ځینو نه وای نو ځمکه به تباه شوې وه خو الله پر مخلوقاتو د لورینې څښتن دی. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ای رسوله دغه د الله آیتونه دي چې په حق یې پر تا لولو او بېشکه ته خامخا له رسولانو څخه یې. صدق الله العظيم.